دلته د تېرې شپې هغه 12 تنه ټپي ملکي کسان راوړل سوي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې پرې بمبار سوی دی. دغه کسان وایي تېره شپه دوی د واده د خوښیو له مراسمو څخه کور ته پر لاره و چې شپنیو عملیاتو کې د دوی پر موټر هم برید وسو. ګرده یا ټکور دی یا مرګاني دی یا دلته د شهیدان سوي دي او هلته هم دغه شهیدان پراته وو چې د خدای مخلوق باندې راټولو ځای کلو خوشحالي و واده و د شپې په چاپه کې وښتې چاپې کې معنا 15 کسه 14 کسه شهیدان لرو او اته کسه کنه کس موږ دغه زخمیان لرو. حکومت په الله تعالی شی وکړي است که دوی رکنیواله په خپل د استخبارات یو شی پر پیدا دي که کنه یانیواله نو بالای پسې لکه د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده د روغتون مخې ته رسنیو ته وویل په 2 جلا پیښو کې چې له طالبانو سربیره 40 ملکي وګړي هم وژل سوي دي. 10 کسه زخمیان یې دلته راوستلي چې په دې کې تقریبا 15 ماشومان دي د 1 کال څخه تر 15 کالو تر 6 کالو پورې سپین سري دي جانیان دي سپین ژیري ځوانان دي 10 کسه په دې کې یو سپین سري جانیه په شهادت ورسېد. د هلمند چارواکي وایي یکشنبه د شپې په موسی کلا ولسوالۍ کې ترسره سوي عملیات د 03 ځانګړي کیتې کړي چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو سربیره پکې طالبان او د القاعده شبکې غړي هم وژل سوي دي. په عملیاتو کې 14 تنه وسلوال مخالفین او د دې ترڅنګ چې په هغه کې خارجیات به هم شامل دي د القاعدې شبکې مهم کسان هم شامل دي هغه له منځه تللي دي او په ترڅ کې 4 تنه ښځینه ژوندي نیول سوي دي چې هغه هم په اردو ژبه باندې خبرې کوي. د دوی سره هم مهاله ځینې نور وسایط او هغه څه چې دوی کار ځینې اخیستي لکه فلشونه او کمپیوټرونه او ځینې ټلیفونونه چې خارجي سیم کارتونه هم پکښې دي هم نیول سوي دي. ډېره خواشینۍ سره دا یادونه هم کوو چې هلته ملکي کسانو ته هم تلفات اوښتي دي. قاری یوسف احمدي رسنیو ته په استول سوي خبرپاڼه کې ویلي چې عملیات او چاپه د واده پر مراسمو حل سوي چې قرباني هم ټول ملکي وګړي دي. هلمند کې 03 کې تا وروسته له هغې یو ځل بیا شپني عملیات کړي چې ولسمشر غني شمشاد سره په مرکه کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې نور به د ملي امنیت صفري کې چاپي او شپني عملیات نه کوي. سردار محمد سروري، شمشاد رادیو تلویزیون، هلمند.